سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ. درنو لیدونکو، تر دې دمه موږ او تاسو ټلویزیوني راپورټر د ټلویزیوني راپور لپاره اساسي ټکي له نورو راپورونو سره د ټلویزیوني راپور توپیرونه، د ټلویزیوني پروګرامونو درې پړاوونه، د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصر او د ټلویزیوني راپور ډولونه وپیژندل. نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 19 درس ده. آیا تاسو پوهیږئ؟ موږ او تاسو د ټلویزیوني راپور د جوړېدو پړاوونو ته رسیدلی یو. په 19 درس کې به د هغه پړاوونو په تشریح پیل کوو چې عملاً پکې یو ټلویزیوني راپور جوړېدلی شي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور د 19 درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی، محصلانو ته د ټلویزیوني راپور د پړاوونو ښودل. دوهم، محصلان پر خبري او تولیدي موضوعاتو پوهول. دریم، محصلانو ته د موضوع ټاکنې درې عمده سرچینې په ګوته کول. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید چې دغه اهداف ترلاسه کړای شو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی، محصلان به د ټلویزیوني راپور د جوړېدو پر پړاوونو باندې وپوهیږي. دوهم، محصلان به د راپور لپاره خبري او تولیدي موضوعات وپیژني. دریم، محصلان به د راپور لپاره د موضوع موندنې درې عمده سرچینې وپیژني. درنو لیدونکو، له ځان سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې هغه کوم پړاوونه دي چې موږ باید د یوه ټلویزیوني راپور د جوړېدو لپاره ترې تیر شو. ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه. راځئ چې د ټلویزیوني راپور د جوړېدو پړاوونو پر پیژندنې پیل وکړو. درنو لیدونکو، موږ تاسو د یوه ټلویزیوني راپور د جوړېدو په موخه اړ یو چې له دغه پړاوونو څخه تیر شو. تر ټولو لومړی به موږ او تاسو د خپل ټلویزیوني راپور لپاره موضوع ټاکو. د موضوع له ټاکنې وروسته به د اړوند موضوع په تړاو لومړنۍ پلټنه ترسره کوو، څو ډاډه شو چې موضوع د راپور وړ ده. د ټلویزیوني راپور د جوړېدو په دریم پړاو کې موږ او تاسو باید د راپور لپاره پلان جوړ کړو. دا زموږ د راپور د جوړېدو نقشه ده چې له مخې به یې عمل کوو. په څلورم پړاو کې به د پلان پر اساس ساحې ته ځو څو د راپور لپاره خام مواد راټول کړو. په پنځم پړاو کې به راټول شوي خام مواد ارزوو او په شپږم پړاو کې به د ارزونې په پړاو کې راجلا شویو باکیفیته او بارزښته موادو ته سکریپټ لیکو. اووم پړاو دا ده چې موږ به خپل لیکل شوی سکریپټ په غږ اړوو. د ټلویزیوني راپور په اتم پړاو کې به د خپل راپور بېلابېل توکي سره یو ځای کوو او د راپور په چوکاټ کې به یې برابروو، یعنی راپور به ایډیټ کوو. نور زموږ راپور جوړ ده. نهم پړاو کې به یوازې موږ خپل راپور له ټلویزیوني شبکې څخه د نشر لپاره اړوند مسؤل کس ته سپارو. درنو لیدونکو، دا د ټلویزیوني راپور د جوړېدو 9 پړاوونه دي چې په هر یوه به یې بیل بیل مفصل بحث وکړو. د ټلویزیوني راپور د جوړېدو لپاره لومړی پړاو د موضوع ټاکل دي. که موږ او تاسو موضوع ونه لرو، اصل کې ټلویزیوني راپور نشو درلودلی. که ځیر شو نو پوه به شو چې عموما ټول ژورنالیزم پر موضوعاتو مخکې روان دی. د بیلګې په توګه که موږ موضوعات ونه لرو، خبرونه به د څه شي په تړاو وړاندې کوو. که موږ موضوع ونه لرو، د څه په تړاو او ولې به له چا سره مرکه کوو. که موږ موضوع ونه لرو، د څه په تړاو به خپرونه جوړوو. له دې هر څه معلومیږي چې له موضوع پرته په ژورنالیزم کې زموږ کارونه په ټپه درېدلی شي. همدا دلیل دی چې موږ باید ټلویزیوني راپور لپاره تر ټولو د مخه موضوع پیدا او وټاکو، څو د ټلویزیوني راپور د جوړېدو لپاره نورو پړاوونو ته لار پیدا کړو. درنو لیدونکو، موږ او تاسو مخکینیو درسونو کې پر خبري او تولیدي ټلویزیوني راپورونو باندې وغږېدو. ومو ویل چې د خبري او تولیدي راپورونو یو څرګند توپیر په موضوع ټاکنه کې ده. داسې چې د خبري راپورونو موضوعات خبري وي، یعنی موضوع له وړاندې څرګنده وي چې په پیدا کولو او ټاکلو کې یې راپورټر کوم خاص رول نه لري. خو د تولیدي ټلویزیوني راپورونو لپاره باید دا چې راپورټر وګرځي، باید راپورټر له خلکو سره خبرې وکړي، باید راپورټر مطالعه وکړي، څو له شاوخوا چاپېریاله داسې یوه موضوع پیدا کړي چې د ټولنې په خیر او د راپور لپاره وړ موضوع وي.
موږ او تاسو پوه شو چې خبري ټلویزیوني راپورونه د خبري موضوعاتو په تړاو جوړیږي، لکه زلزلې، سیلابونه، غونډې، کنفرانسونه، ترافیکي پیښې او داسې نور. دا هغه موضوعات دي چې وخت نه وخت په ټولنه کې راپورته کیږي. د خلکو او د رسنیو پام ځان ته اړوي. په دې وخت کې راپورټر په موضوع ټاکنې پسې نه ګرځي، یوازې ساحې ته ځي او د راپور لپاره خام مواد راټولوي. خو تولیدي ټلویزیوني راپورونو لپاره تاسو د یو راپورټر په حیث اړ یئ چې له هر څه وړاندې په موضوع پسې وګرځئ څو د راپور لپاره یوه ښه موضوع ومومئ. د خپلو راپورونو او نورو ژورنالیستیکو پروګرامونو لپاره د ښو موضوعاتو د موندلو په پار غوره بولم چې ژورنالیزم کې د موضوع پیدا کولو 3 سرچینې وپیژنو. درانو لیدونکو، تاسو به د موضوعاتو د ټاکلو سرچینې پیژنئ او په دې تړاو به ممکن پوهه لرئ. ممکن ډیری وختونه به مو له مختلفو سرچینو څخه په استفادې موضوعات هم ټاکلي وي. له ځان سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې په ژورنالیزم کې د موضوع ټاکنې سرچینې کومې دي. ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه. راځئ چې د موضوع د پیدا کولو او ټاکلو پر 3 سرچینو باندې رڼا واچوو. درانو لیدونکو، په ژورنالیزم کې د مختلفو پروګرامونو، خپرونو او راپورونو لپاره موږ او تاسو موضوعات ټاکو. دغه موضوعات به حتما له لاندې 3 سرچینو څخه د یوې په ذریعه ټاکل کیږي. اول مشاهده، دوهم مطالعه، دریم تجربه. دا چې موږ څنګه کولی شو اړوند سرچینې د خپل راپور د موضوع د پیدا کولو لپاره وکاروو، هغه څه دي چې موږ او تاسو به په راتلونکي درس کې بحث ورباندې وکړو. درانو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 19م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په اړوند درس کې مو د ټلویزیوني راپور د جوړېدو له 9 پړاوونو څخه د راپور لپاره پر موضوع ټاکنې باندې خبرې وکړې چې د راپور لپاره د موضوع ټاکنې پاتې برخه به په راتلونکي درس کې ستاسو خدمت ته وړاندې شي. د اړوند درس لپاره له دغه سرچینو او مخزونو څخه استفاده شوې ده. که د ننني درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.